سلامونه مو هرکلی کوم دوستانو، وخت مو پخیر، ستړي مه شئ. د هر څه د مخه باید زه یادونه وکړم دوستان، زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ورسره په خوا کې د بیل نشان ووهئ تر څو زموږ راتلونکي ویډیوګانې په اسانۍ ترلاسه کړئ. د ګډې چارې په هکله د ښځو هغه مهمه غوښتنه چې خاوند ته یې نشي ویلی. د ګډ ژوند په هکله ځینې خبرې داسې دي چې ښځینه یې په واضح ډول خپل خاوند ته نشي کولی ځکه دوی شرمیږي، خو په حقیقت کې دا داسې غوښتنې چې که نارینه ورباندې پوه شي نو د خپلې مېرمنې سره به ډېر رنګین ژوند ولري. په افغان ټولنه کې د ګډ ژوند د ګډې چارې په هکله بحث کول د ښځو لپاره ډېر ګران دي. د نارینه‌و لپاره هم دا د شرم وړ وي، خو د ښځو لپاره بیا دا کار بیخي ګران دی. ان ښځې نشي کولی خپل خاوند ته سمه خبره وکړي، ځکه ډېری ښځې دا ویره لري چې هسې نه اوس یې خاوند داسې فکر ونه کړي چې ښځه یې د حد څخه زیات شوق لري او دی ورته کافي نه دی. دا او نورې ډول ډول ویرې د ښځینه‌و سره دي چې له همدې کبله یې واضح خبرې نشي کولی. له دې خبرو څخه یوه هم د ګډې چارې پیل او پای په هکله دی. ډېری نارینه هغه څه چې باید اول وکړي په آخر کې کوي، او هغه څه چې باید په آخر کې ترسره کړي هغه په اول کې ترسره کوي. حال دا چې په دې هکله یو ډېر مهم راز دی چې نارینه باید له هر چا زیات فکر ورته وکړي. هغه دا چې ښځې د ګډې چارې یو آرام پیل غواړي، داسې پیل چې د مینې له خبرو، د مینې له کړنو ورو ورو پیل سي، خو د پای خواته بیا د ښځې توقع لري چې خاوند یې ورسره اړیکه ښه پیاوړې کړي. په دې ډول دا د ښځو لپاره یوه ډېره په زړه پورې اړیکه کیدی شي.